سره شو دا ورزم سره ان ایروبیک ریسپیریشن سره شو اوس د ایروبیک ریسپیریشن چې کوم اولنې سټپ ته ګلایکالیسز د دې په اړه خبره کوو او دا ګلایکالیسز موږ وایو د سره لپاره دا موږ وایو د ګلوکوز لپاره د سره لپاره د ګلوکوز لپاره سره شو ګلایکالیسز د ګلایکالیسز کوم د نوم ته وګورو کنه دا د دوه وړونه جوړ دی یو ته موږ سوای ګلایکو او بل ته سوای کیږي لایسیز نو دلته کې د ګلایکو مطلب سره ګلوکوز او د لایسیز مطلب سره سپلیټینګ دا خبره موږ بار بار کړې دا ګلوکو مطلب سره ګلایکو د دې مطلب د ګلوکوز او د لایسیز مطلب سره سپلیټینګ نو د نوم نه پته ولګی نه چې دا هر هغه پراسې دی چې پدې کې بس کېږي د ګلوکوز بریک ډاون پدې کېږي هر هغه پروسس چې پکې د کې څه کېږي د ګلوکوز بریک ډاون پکې کېږي نو دغه پروسس سیستم کو سوا یو دی ته ولې کېږي ګلایکالیسز دی ته څه ولې کېږي ګلایکالیسز شو نو دا کوم پروسس دی the process in which one glucose molecule is broken down into two pyruvate molecules is called glycolysis هر هغه پروسس چې پاره کې څه کېږي پاره کې دا یو ګلوکوز مالیکول څه کېږي دا ماتيږي هر هغه پروسس چې پکې څه کېږي یو ګلوکوز مالیکول څه کېږي دا ماتيږي او پس کې ماتيږي د دې نه څه جوړيږي د دې نه جوړيږي ټو پایرویټ مالیکول د دې نه جوړيږي یو ګلوکوز مالیکول څه کېږي دا ماتيږي او دا غي نه څه جوړيږي دا غي نه دوه پایرویټ مالیکول جوړيږي نو دې پروسس ته موږ سوایو دې ته ولګيږي ګلایکالیسز شو کومه کامن سنس اپلای کو چې د یو ګلوکوز نه دوه پایرویټ څنګه جوړيږي نو خبره داسې ده چې په ګلوکوز کې زون سره مینلی 100 کاربن دي په دې کې 6 کاربن دي په دې کې 100 کاربن دي په دې کې 6 کاربن دي نو چې کله 6 کاربن موږ په منځ باندې دوه کو نو درې به یو طرف تلل شي درې به بل طرف تلل شي کنه مطلب په 3 کاربن کې د څه کې د ډیوایډ کول شو موږ نو ځکه چې کله 6 کاربن کمپاوند ګلوکوز کې د ماتيږي نو د دې نه 3 مالیکول ولا څه جوړيږي پایرویټ جوړيږي او پایرویټ کې 3 کاربن دي نو په دې وجه باندې 3 کاربن ولا به یو پایرویټ جوړ شي 3 کاربن ولا به بل پایرویټ جوړ شي نو ځکه د یو ګلوکوز نه څه جوړيږي د دې نه دوه پایرویټ مالیکول جوړیږي صحیح شو خجی بل خبره چې دا پروسس کیږي په کوم ځای کې ځکه په سیل کې غوځم سره مختلف قسم ریجن یا مختلف قسم ارګانیل دي کنه نو خبره یا ساتي د پروسس ټیک پلیس ان د سایټوسول اف سایټوپلازم دا پروسس په کوم ځای کې کیږي خبره یا ساتي د کیږي د سایټوپلازم په سایټوسول کې د ریاکشن کیږي کوم چې د سایټوپلازم کوم لیوینګ پارت ته هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کیږي سایټوسول نو په اصل کې د ګلایکالیسز کیږي د سایټوپلازم په سایټوسول کې د ریاکشن کیږي دا خبره د ام سی کیوز لپاره یا ساتي او یا د شارټ کوېسچن لپاره دا خبره یاد ساتي څه شو امپورټنت بل it is the first step of carbohydrate metabolism او دا په کاربوهایډریټ چې کله میټابولیزم کیږي نو د کاربوهایډریټ په اولنې سټپ سره هغه به ګلایکالیسز نو ځکه یو ول د کاربوهایډریټ یا د ګلوکوز په بیس باندې ول نوم ورکړی دی کنه صحیح شو ځکه چې دا د کاربوهایډریټ د میټابولیزم سره دا اولنې سټپ دی ټیک شو خجی it produce small amount of energy in the form of ATP پدې کې څه جوړیږي پدې کې ډېر کم انرژي جوړیږي صحیح شو مینلی پدې کې 2 ATP انرژي څه کېږي دا جوړیږي ټوټل پدې کې 4 جوړیږي خو دوه پدې کې الریډي کنزیوم شوی نو نت ATP پدې کې څونه جوړیږي هغه 2 ATP جوړیږي نو 2 ATP انرژي پدې کې څه کېږي هغه پدې کې جوړیږي ټیک شو it also produce NADH2 دی صحیح شو لازم سره NADH2 دی لازم سره NADH2 نو پدې کې څه جوړیږي یو ATP جوړیږي او بل پدې کې څه جوړیږي NADH2 مالیکول پدې کې جوړیږي صحیح شو وسو دا کم چې ګلایکالیسز پروسس دی کنه د دې دوه سټپس دي ګلایکالیسز د دې پروسس د دې څو سټپس دي د دې دوه سټپ دي ټیک شو یو تاسو لیکيږي پریپریټری فیز او بل تاسو لیکيږي اکسیډیټیو فیز یو تاسو لیکيږي پریپریټری فیز او بل تاسو لیکيږي اکسیډیټیو فیز هغه ته لیکيږي صحیح شو وسو د دې د میکانیزم وایو د دې پروسس موږ وایو یا د دې د سکیم موږ وایو چې په دې کې د یو ګلوکوز نه د دوه پایرویټو په کومه طریقه باندې جوړیږي صحیح شو نو اولنې سټپ زموږ سره یو ګلوکوز دی ګلوکوز کې کوم ګروپ پدې کې 6 کاربن دي نو 6 کاربن موږ د قشان سکړي دي دا موږ ریپرزینټ کړی دي صحیح شو د زموږ سره ګلوکوز دی پدې کې 100 کاربن دي پدې کې 6 کاربن دي د څه چلو شي کنه چې دلته کې یو ATP کنزیوم شي یو ATP شي هغه کنزیوم شي او د دې ګلوکوز چې کم 6 نمبر کاربن دی الته کې یو فاسفیټ اٹیچ شي څه چلو شي ګلوکوز هم سره 6 کاربن ولا کمپاوند دی پدې کې ATP کنزیوم شي او د دې ATP نه یو فاسفیټ څه شي غریمو شي نو دا څه ته کنورټ شي ATP ADP ته کنورټ شي نو د یو فاسفیټ چرته لاړ شي دا لاړ شي
او د ګلوکوز چې کوم 6 نمبر کاربن دی هغه کاربن ته دا اټیچ شي نو د ګلوکوز نه څه جوړ شي د ګلوکوز نه جوړ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ د دې نه څه جوړ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ جوړ شي دلته کې دی ګلوکوز نه څه جوړ شو ګلوکوز 6 فاسفیټ او دلته کې یو ATP کنزیوم شو ADP ته کنورټ شو نو دلته کې دا زموږ سره سره ګلوکوز دی دلته کې اوس فاسفیټ نشته او چې کله د ATP کنزیوم شو نو د دې ATP نه یو فاسفیټ راشي چرته اټیچ شي د دې ګلوکوز چې کوم 6 کاربن هغه الته کې اټیچ شي نو د ګلوکوز نه څه جوړ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ د دې نه جوړ شي دا سره د اولنې سټپ ته ټیک شو بل بیا دې څه چلو شي چې د دې ګلوکوز 6 فاسفیټ نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي فرکټوز 6 فاسفیټ د دې نه جوړ شي اوس کوم ګورګنا ګلوکوز کوم 6 کاربن دي پرې کوم څو کاربن دي 6 کاربن دي کوم چې فرکټوز دی پرې کوم سره 6 کاربن دي په ګلوکوز کوم د 6 پوزیشن ته فاسفیټ اټیچ دی او په فرکټوز کوم 6 کاربن ته اټیچ دی د ته فاسفیټ اټیچ دی ټیک شو نو ځکه وایو چې ګلوکوز او فرکټوز دی یو بل آیسومرز دي ګلوکوز او فرکټوز دی بل سری دا د یو بل آیسومر دی مطلب د دې مالیکولر فارموله سره هغه سیم ده خو د دې سټرکچر فارموله سره هغه ډیفرنٹ او سټرکچر فارموله څنګه ډیفرنٹ په ګلوکوز کې زوم سره الډیهایډ ګروپ ته او په فرکټوز کې زوم سره کوم یو ګروپ ته کیټون ګروپ ته صحیح شو نو ځکه دلته کې موږ د دې سټرکچر هغه نه دی چینج کړی د دې سټرکچر موږ دلته کې نه دی چینج کړی صحیح شو خجی بیا دې چلو شي چې د فرکټوز 6 فاسفیټ ته ساټي چې د ته بل کاربن نمبر 1 باندې د ته بل فاسفیټ ګروپ اټیشن د دې نه څه جوړ شي فرکټوز 1,6-20 فاسفیټ د دې نه جوړ شي څنګه چلو شي په 6 نمبر کاربن باندې خو الریډي د ته فاسفیټ اټیچ شوی دی ټیک شو د ته په دې 1 نمبر کاربن باندې هم ساټي شي د ته فاسفیټ اټیچ شي نو په دې 1 نمبر کاربن د ته فاسفیټ څنګه اټیچ کیږي دلته کې د بل ATP کنزمپشن ته لکه کیږي نو دا ATP نه څه جوړ شي ADP او دا کم فاسفیټ چې ریډي شو هغه راشي د دې فرکټوز چې کم کاربن نمبر 1 دی الته کې بند شي نو د دې فرکټوز 6 فاسفیټ نه څه جوړ شي فرکټوز 1,6-20 فاسفیټ د دې نه جوړ شي صحیح شو نو دلته کې یو فاسفیټ دلته کې دی او یو زوم سره هغه دلته کې دی نو دا زوم سره دا شو فرکټوز 1,6-20 فاسفیټ دی ته وایو ټیک شو خجی بیا دې څه چلو شي کنه چې دا فرکټوز 1,6-20 فاسفیټ دا چې کوم مالیکول دی په منځ باندې څه شي دا ماچي بالکل په سنټر باندې څه شي دا ماچي صحیح شو نو درې کاربن زوم سره راغلي دا راغلي دی 1 2 3 درې کاربن دا راغلي زوم سره 1 2 3 درې کاربن زوم سره دا راغلي صحیح شو خجی اوس دا چې کوم مالیکول دی د دې ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ د دې چې کوم سټرکچر دی دا درې کاربن دي او په 3 نمبر کاربن باندې ته ساټه شي دی فاسفیټ دی ته اټیچ دی ټیک شو او دا بل چې کوم مالیکول جوړ شو دې ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ او د هم سره درې کاربن والا کمپاوند دی او په دې کې په 3 نمبر کاربن باندې ساټه شي دی فاسفیټ اټیچ دی صحیح شو نو اوس کوم غدل کې وګورو کنه د دې مالیکول او د دې مالیکول سټرکچر سره هغه ډیفرنٹ خو د دې مالیکولر فارموله سره هغه یو شان دی مالیکولر فارموله یو شان دی خو د دې سټرکچر سره هغه بدل دی نو په دې وجه باندې دا مالیکول دې ته کنورټ کیږي او دا یو مالیکول دې ته کنورټ کیږي نو ځکه دلته کې وایو چې دلته کې کم پروسس کیږي دلته کې زموږ سره کیږي آیسومیریزم دلته کې زموږ سره کیږي دلته کې کیږي آیسومیریزم صحیح شو دا مالیکول دې ته کنورټ کیږي او په سیم ټایم باندې دا مالیکول دې ته کنورټ کیږي نو دا سره د زموږ سره دی آیسومیریزم ځکه د دې مالیکولر فارموله سیم ده خو صرف سټرکچر سره بدل دی دلته کې الډیهایډ ګروپ ته او دلته کې زموږ سره کم یو ګروپ ته کیټون ګروپ ته صحیح شو نو د دې څخه نو وخت د دې پور دا کم پروسس یو موږ دې ته موږ سوایو دې ته ولې کیږي پریپریټری فیز دې ته سوال کیږي پریپریټری فیز د دې نه وروسته بیا څه شروع کیږي د دې نه وروسته بیا شروع کیږي اکسیډیټیو فیز د دې نه وروسته بیا څه شروع کیږي اکسیډیټیو فیز خو په دې کې خبره یا ساتي کنه چې اوس دا ریاکشن ډبل روان دی مطلب دا مالیکول به مخکې ځي او دا مالیکول به مخکې ځي دا د یو بل ته انټر کنورټیبل دی کنه دا یو بل ته څه کیږي دا کنورټ کیږي نو دا مالیکول به مخکې ځي د یو پایرویټ په د دې مالیکول نه جوړیږي او یو پایرویټ په زموږ سره د دې مالیکول نه جوړیږي نو ځکه وایو چې کله یو ګلوکوز ماتي کوي دغه نه بس جوړیږي دغه نه بد په پایرویټ جوړیږي نو دوه پایرویټ څنګه جوړیږي چې کله ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ او دلته کې ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ جوړ شو نو دا یو پایرویټ د دې مالیکول نه جوړیږي او د یو پایرویټ د دې مالیکول نه جوړیږي صحیح شو نو په دې کې اسانه ده پر موږ د څه چل کو کنه چې موږ د دې نه یو مالیکول لوخلو دا غینه سره جوړ کو دا غینه پایرویټ جوړ کو هغه په سبانی ساکو هغه په دوبانی ساکو د دې نه موږ سره واخلو دوه مالیکول د یو شانتي دي سټریپ سټرکچر بدل لسی شو د دې نه موږ یو مالیکول لوخلو هغه یو ریاکشن مخکې بوزو او موږ دا وایو چې دا ریاکشن سره دا ډبل روان دی دا ریاکشنو زموږ سره روان دی دا ډبل روان دی دا اسانه ده پر څه شو نو اوس موږ د څه چلو کو د دې نه یو مالیکول موږ راوغسو او هغه مخکې سکو
هغه مخکې پروسیډ کوو چې د هغې نه څه جوړېږي صحیح شو. نو مونږ مثال په طور باندې مونږ د یو مالیکول راواغستو دلته کې دا مثال په طور باندې ښه روان دی خو ښه ځای نشي نو دا مونږ بره ولګو ټیک شو. ښه جي هم دا یو مالیکول دی ګلیسرال ډیهایډ 3 فاسفیټو 3 کاربن والا کمپاوند دی او په 3 پوزیشن دی ته 60 شی دی دی ته 80 شی دی فاسفیټ صحیح شو. دې چلو شي کنه چې دلته کې دیتا بل فاسفیټ څه شي هغه دیتا ایډ شي دیتا څه ایډ شي دیتا بل فاسفیټ ایډ شي صحیح شو. دیتا څه ایډ شي دیتا بل فاسفیټ ایډ شي په کوم پوزیشن باندې په 1 پوزیشن باندې په څه باندې په 1 پوزیشن باندې صحیح شو. نو د دې نه څه جوړ شي زموږ سره د دې نه جوړ شي 1,3 بیس فاسفوګلیسرایډ د دې نه جوړ شي د دې نه څه جوړ شي 1,3 بیس فاسفوګلیسرایډ د دې نه جوړ شي. ها 1,3 بیس فاسفوګلیسرایډ دلته کې جوړ شو مطلب دلته کې چې کم په 3 نمبر کاربن باندې فاسفیټ نو دلته کې دا په 3 نمبر کاربن باندې هم شي او دلته کې په 1 نمبر کاربن باندې هم د بل فاسفیټ څه شي هغه اټیچ شي او دلته کې د څه چلو شي چې دا NAD د دې سو شي د دې وشي ریډکشن مطلب د دې سره هایدروجن څه شي هایدروجن د دې سره اټیچ شي نو دا NAD نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي NADH2 د دې نه جوړ شي صحیح شو. نو اوس دلته کې زموږ سره دا 3 کاربن کمپاوند دی نو دې ته یو فاسفیټ په 1 نمبر کاربن باندې اټیچ دی او بل فاسفیټ دی ته په 3 نمبر کاربن باندې اټیچ دی نو دې موږ سو یو 1,3 بیس فاسفوګلیسرایډ دی ته ولیکي ټیک شو. خجی بیا دې څه چلو شي چې دلته کې زموږ سره د دې 1,3 بیس فاسفوګلیسرایډ نه څه جوړ شي د دې نه یو فاسفیټ ریموو شي د دې نه یو فاسفیټ څه شي هغه ریموو شي نو د دې 1,3 بیس فاسفوګلیسرایډ نه څه جوړ شي 3 فاسفوګلیسرایډ د دې نه جوړ شي د دې نه څه جوړ شي 3 فاسفوګلیسرایډ د دې نه جوړ شي د دې نه څه جوړ شي 3 فاسفوګلیسرایډ د دې نه جوړ شي یو فاسفیټ د دې نه شو هغه ریموو شو نو دا یو فاسفیټ چې د دې نه ریموو شو هغه سره بس کېږي هغه دې جلو شي کنه چې هغه د دې ADP سره کمباین شي هغه څه شي هغه دلته کې راشي او د دې ADP سره څه شي د دې سره کمباین شي نو د دې ADP نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي ATP د دې نه څه جوړ شي ATP نو دلته کې یو فاسفیټ څه شو هغه ریموو شو فاسفیټ دلته کې راغی دلته کې د دې ADP سره کمباین شو د دې نه څه جوړ شو د دې نه جوړ شو ATP د دې نه جوړ شو صحیح شو د دې یو فاسفیټ څه شو هغه ریموو شو نو د دې کمپاوند نه څه جوړ شو زم سره د دې نه د یو کمپاوند جوړ شو 3 کاربن والا کمپاوند دی او په 3 پوزیشن باندې ته 60 شی دی د ته 80 شی دی فاسفیټ ګروپ دې پورې خبره صحیح آی تھنک کلیر وای صحیح شو. خجی بیا دې څه چلو شي کنه چې دلته کې دا کم فاسفیټ ګروپ چې دلته کې په 3 نمبر پوزیشن باندې اټیچ شي دی د دې صرف پوزیشن بدل شي نور پکې هیڅ هم نه کېږي صرف د دې فاسفیټو چې الریډي دا په 3 پوزیشن باندې کنه د 3 پوزیشن نه چرته راشي دی 2 نمبر پوزیشن ته راشي اې دا که پرس کوم د دې نمبر ریموو کنه 1 2 او 3 دلته کې دا په 3 پوزیشن باندې اټیچ دی صحیح شو نو د 3 پوزیشن نه دا فاسفیټ چرته راشي دی 2 پوزیشن ته راشي دا دلته کې اټیچ شي 1 2 3 صحیح شو نو د دې کمپاوند نه څه جوړ شي کله د دې فاسفیټ ګروپ پوزیشن څه شو هغه بدل شو نو د 3 فاسفوګلیسرایډ نه څه جوړ شي 2 فاسفوګلیسرایډ د دې نه جوړ شي نور پکې سم نه دي شي صرف د فاسفیټ هغه پوزیشن سره صرف هغه پوزیشن بدل شو صحیح شو. خجی بیا دې څه چلو شي چې د دې 2 فاسفوګلیسرایډ نه د دې نه واټر مالیکول څه شي هغه ریموو شي نو چې کله د دې 2 فاسفوګلیسرایډ نه یو دغه څه شو واټر مالیکول د دې ریموو شو نو د دې نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي فاسفو اینول پایرویټ د دې نه جوړ شي د دې نه څه جوړ شي فاسفو اینول پایرویټ مطلب هغه فاسفیټ سو په خپل پوزیشن باندې خو صرف واټر مالیکول چې دغه ریموو شو نو د دې 2 فاسفوګلیسرایډ نه څه جوړ شو فاسفو اینول پایرویټ د دې نه جوړ شو صحیح شو. بیا دې څه جوړ شي د دې فاسفو اینول پایرویټ نه فاسفیټ څه شي هغه ریموو شي نو چې کله فاسفیټ ریموو شي نو هغه د څه سره کمباین شي هغه د دې ADP سره کمباین شي او څه جوړ کی د دې نه جوړ شي ATP او دا فاسفو اینول پایرویټ څه ته کنورټ شي دا کنورټ شي پایرویټ دا څه ته کنورټ شي پایرویټ د دې نه دا فاسفیټ ریموو شي نو چې کله د دې نه فاسفیټ ریموو شو دا د ADP سره کمباین شي د دې نه ATP جوړ شي او دا چې کوم کمپاوند بقای پاتې شو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي پایرویټ دې ته سوال کېږي دې ته ویل کېږي پایرویټ نو اوس موږ سو کو دا پایرویټ چې کوم موږ جوړ کو دا موږ د دې مالیکول نه جوړ کو دا موږ د اکسل جوړ کو دا موږ د دې مالیکول نه جوړ کو صحیح شو د دې مالیکول نه څه جوړ شو زم سره د دې نه جوړ شو پایرویټ د دې نه زم سره څه جوړ شو د دې نه جوړ شو پایرویټ د دې نه جوړ شو صحیح شو نو دغه شان سیم ټو سیم پروسس هغه به د دې مالیکول لپاره میکنه د دې نه بم څه جوړیږي د دې نه بم زم سره پایرویټ جوړیږي د دې نه بم څه جوړیږي د دې نه بم پایرویټ جوړیږي سیم ټو سیم دغه پروسس دی صحیح شو. خو دلته کې کفرس کدا تاسو مخکې پروسیډ کوئ کنه نو دلته کې د دې مالیکول په ځای باندې څه ورکړي د دې مالیکول په ځای باندې دا ولیکئ
صحیح شو نور سیم ټو سیم هغه پروسس دی نو یو پایرویټ د دې مالیکول نه جوړ شو یو پایرویټ زم سره د دې مالیکول نه جوړ شو نو ان پروډکټ د دې سره راغی ان پروډکټ د دې زم سره راغله دوه پایرویټ څونه راغله دوه پایرویټ مالیکول د دې نه راغله صحیح شو نو الریډي موږ په ډیفینیشن کې دا خبره کړې ده چې د یو ګلوکوز نه جوړیږي د دې نه دوه پایرویټ جوړیږي صحیح شو نو دلته زم سره دوه پایرویټ مالیکول شو هغه زم سره جوړ شو صحیح شو اوس کوم د دې پروډکټس وګورو په دې کې زم سره کم پروډکټ جوړیږي نه اولنې پروډکټ خو چې دی نو هغه سره هغه زم سره د دوه پایرویټ مالیکول دلته کې جوړ شي دلته کې څه جوړ شي 2 پایرویټ مالیکول دلته کې جوړ شي صحیح شو بل په دې کې څه کېږي په دې کې جوړیږي 2 ATPs نو اوس کوم دلته کې وګورو یو ATP زم سره هغه دلته کې ده صحیح شو او یو ATP زم سره په کوم ځای کې ده هغه دلته کې ده دوه ATP زم سره شو هغه جوړ شو زم سره صحیح شو پاسل کې دا څونه جوړیږي دا پسره کې جوړیږي سلور څونه جوړیږي دا سلور لکه موږ وی کنه دا ریاکشن دا ډبل روان دی ایته دام روان دی دام روان دی کنه نو دوه دلته کې جوړ شو دلته کې جوړ شو کنه ټوټل 4 شي خو کومه دلته کې وکړو نو یو او دوه دلته کې الریډي کنزیوم شي وی دي خبر بیا ته کومه یو ATP دلته کې دا یو ATP دلته کې دا دوه شوي خو دا ریاکشن خو ډبل روان دی دا ریاکشن زموږ سره ډبل روان دی نو ټوټل ATP څونه شوي هغه شوي 4 خو دلته کې الریډي دوه ATP څه شوي دي هغه کنزیوم شوي دي دوه ATP څه شوي دي هغه کنزیوم شوي دي نو نت ATP زموږ سره څونه جوړیږي هغه زموږ سره جوړیږي 2 هغه زموږ سره څونه جوړیږي 2 ATP جوړیږي نت ATP څومره جوړیږي هغه زموږ سره 2 جوړیږي صحیح شو او دلته کې زموږ سره یو NADH2 مالیکول جوړ شوی دی نو الریډي دا ریاکشن خو ډبل روان دی نو دلته کې یو جوړ شوی دی نو یو څه شو دو شو کنه یو د دې ریاکشن لپاره شو یو زم سره د دې ریاکشن لپاره شو نو دلته کې زم سره جوړیږي 2 NADH2 مالیکول څه کېږي دا زم سره جوړیږي صحیح شو نو دا زم سره سو ریسپیریشن زم سره چې ریسپیریشن موږ وایو ستا د ریسپیریشن بیا موږ 2 ټایپس وایو چې یو ایروبیک ریسپیریشن موږ ستا وایو دا په کم سټپ کې کېږي بیا موږ ان ایروبیک ریسپیریشن وایو چې دا غي سونه ټایپس دي بیا په کومه د ایروبیک ریسپیریشن اولنې ریاکشن وایو چې ګلایکالیسز موږ ستا وایو دا په کم ځای کې کېږي د دې کم سری په دې کې جوړیږي سو د دې کم سټیپونه دي دا په سونه سټیپونو کې کېږي صحیح شو نو دلته کې دا زم سره اولنې سټیپ ته د دې پوري او دا چې کم دی نو دا زم سره دویم سټیپ ته صحیح شو نو د دې پروسه جو ګلایکالیسز هغه ختم شو د ایگزام پوینټ اف یو سره دا کوېسچن سره دا ډیر زیات امپورټنټ دی د تاسو ته وسوي ډیسکرایب د پروسس اف ګلایکالیسز او په ایگزام کې کوېسچن په دې طریقه باندې راځي صحیح شو نو تاسو بس کوئ د ګلایکالیسز کم دا انټروډکشن چې مونږ کړی دی دا لیکل غواړي او بیا د دې چې کم سایکل دی دا په دې طریقه باندې لیکل غواړي سره د پروډکټ نو تاسو کوېسچن د دې پورسه کیږي هغه کمپلیټ کیږي صحیح شو نو ګلایکالیسز د دې پورې ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ د سو باره کې خبره کوو د کریب سایکل په باره کې خبره کوو چې کریب سایکل موږ وایو ستا د دې نور کم نمونه دي دا په کم ځای کې کیږي او د دا مطلب د دې د فراسیزو یا د دې کم سکیم دی دا په کومه طریقه باندې دی صحیح شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به د کریب سایکل په باره کې خبره کوو ثانک یو سو مچ او د نوټس جوړولو لپاره د دې نه سکرین شاټ اخیستی شئ